شاعري په دې برخه کې هغه خوږژبي او پیاوړي شاعر ته بلنه ورکوو چې هغه خبره د کاڼي کرښه او د حالات ترجماني کوي. توراب صاحب ته بلنه ورکوو. مطیع الله توراب صاحب چکچک ورته وکړئ چې راز چکچک په درګاه کې تر سټیجه راوړی وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أدروا إذا ثمنوا قدر منه معزز مشران علماء کرام استادانو د ژوندون تعالی تراغلو زلمیو د هر څه له مخه درته د انسانیت او د بشریت د ستر لارښود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمة الفاتحه توقعونه دي کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو نور پرې څه وخت مخیر دی، نور پرې څه نه زیاتو. استاد چې څه وویل زه فکر کوم همدومره بسنه کوي. زه به همدومره یو څه ووایم چې زه د هیڅ قسمه کوم سیاسي NGO او سفارت او نه پوهېږم تنظیم نه وم نه یم نه به پاتې شم. د دې ولس پیداوار یم، په دې ولس کې رالوی شوم او عن قریب سپینږیری یم او دلته به مرم. یوه ټوکه را استاد اجازه دی یو ټوکې وایي موږ کلي کې متل پاتې و نجلۍ سندرې ویلې په لار. استاد غوندې پوه سړی په مخه ور ودرېد ورته ویې خو دا ژوند ساده ورته چې وجلې ولې خاندې یا سندرې وایي په لار. ورته ویې چې څنګه به سندرې نه وایي، د یوې خور مې واده دی او د یوه خور مې کوژدن شوی دی او زما هم خلک لږه لږه پوښتنه کوي. نو دا کومه هله ګوله چې راتله د دې کې باور وکړه ما ته هم خلکو سترګې ووهلې، اما ما هغه ژمنه ثابتوله ولس او قوم او ژبې ته چې موږ د دې خاورې زامن وو، په دې خاوره راستر شو، د دې خاورې اوبه او غنم مو خوړلي، دې ته به تر مرګه پورې ژمن پاتې یو. سیاسي طور د هېچا نه منم. بیا داسې مه کوئ ملګرو چې موږ راوګرځو او کاروار رانه پاتې شي. مخکې هم تاسو ته معلوماتو د جمهوریت د وخته چې د ملګري لګیا وو، موږ خپل کار وکړو او دوی خپل کار وکړو. ما دې بیا ځان پسې نه راګرځوي. هر هغه څوک چې پوسټ کوي زه یې باور وکړه که نه وخت لرم استاد شریف نه ورته اړتیا لرم او نه امکانات لرم، دا د دې خلکو خپل خپل نظرونه دي. د دې سره سره استاد دا خبره واضحه کړله چې چارواکي دې ماته زنګ هم نه وهي. هغوی اوس امکانات په واک باندې لري، دوی د خپل امکانات په کار باندې واچي، هغه څوک دې را پیدا کړي چې څوک یې تر مخه وړي. قدرمنو انتظار ته مو نه سپارم. دا مخکې ورور یو غزل یو ټوټه وویله او ما هم دغه انتخاب کړی و. دا د هغې پتمنو خویندو احترام کوم او ستاسو تر مخ دې دیوالونو ته سلام کوم. د خپل وجود په دیوالونو کې مستوري ښیئ، پناه له دغه دیوالونو لکه حورې ښیئ. او سپین شوي وربله خو سرتوره چا ونه لیدلې او مړه شوې تر کوره، خو تر ګوره چا ونه لیدلې. نه لرم کاشکې مې سره زر به درته وشیندمه، که مو په کار شو دا خپل سر به درته وشیندمه. سراجي صاحب په خپله هم په نیمه ماته څانګه ژوند تېروم، په خپله هم په نیمه ماته څانګه ژوند تېروم. هر شومه دم بویه په خپل لاس او مړوند تېروم. بس ګزاره د زړه په وینو د چاره نه لرم، له خدایه پرته تر شا هېڅ کوم آسره نه لرم. برباد برباد یمه د باد مخته ګیا پاتې یم، یخه سینه بې آسرې کاڼی د صحرا پاتې یم. چې له هر کاڼي یو ځلې مات تندی راوړې، نن له سپېرغره خړ سیلاب هغه لرګی راوړې. او زده زخمي د ارمانونو په لمن کې پروت یم، بویه د خپل ګرمو وینو په خوږلن کې پروت یم. غزل بو البته استاد غزل کې لاس هم نه لرم چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي، چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي، په څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي. چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي، په څه ژوند وي چې نه ګواښ وي نه پیغور پکې وي. چې ډک ملابند له ګردنۍ نه دې اوږې درنې وي، یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر ته لور پکې وي. چې د څلور ورونه خلیج کې وي او جیب دې ډک وي، حجره دې ډکه له یارانو ټنګ ټکور پکې وي.
مننه چې د څلورونه خلیج کې وي او جیب د ډک وي حجره د ډکه له یارانو ټنګ ټکور پکې وي یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شومدم وي چې لمان هم درې څلور پکې وي خوب یې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري خوب یې استاد خوب یې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلا وي چې د هرې بلا زور پکې وي او د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د هر لستوڼي ته چې ګورم نو منګور پکې وي او ای منو چې موږ ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان چې څومره ډېر وي نو یو کس به د لاهور پکې وي چې څومره ډېر وي نو یو کس به د لاهور پکې وي زه د هسې په اوږدو لارو راتاو کړم تر تا پورې خو یو څو قدمه لار وه څه ګیلې او څه توبې مې ترې لوګی کړې ستا خبرو کې یوه خبر د کار وه او ځای بدل که استاد ځای بدل که خو خبره بدلوه ما ځای بدل که خو خبره بدلوه ما که تر تخته پورې لار وه که تر دار وه سیاست خو د سرونو پیر او پلور دی خو د چا په وینو ځمکه لالهزار وه او سیاست تاریخ د تور بازار روپۍ ده خو دا توره سیکه هم د سور بادار وه او ستا له مخه هوا نیم پلو کړ پورته که سپوږمۍ نیمه وتلې له مدار وه او چې ملا له دې د قوم چاندکې ورکړه ستا نتکۍ وچا پلورلې په ټټار وه ستا نتکۍ وچا پلورلې په ټټار وه نظم یې بل ځای هم وویلی یو شاګیلم راولېږل البته زما نظم د کوم نظم چې دی ځینې دغه باندې نقصو باندې لږ وخت تېر شوی زه استاذ سره اوس مخامخ شو د شلم نه 2 کاله قریبا همداسې اوس کورنۍ حالت اوس استاذ نه او بل داسې دغه هم نه و د کومې نقصې چې په وخت باندې تېرې شوي دي تاسو ته معلومه ده موږ کمزوري شي سره زور نه کوو نو نظم و له ننګ او جنګ سره دې مینه کړې داسې ملنګ سره دې مینه کړې چې څادر نه لري زولۍ نه لري په سر خولۍ په خپو څپلۍ نه لري خو داسې ملنګ نه یم چې څښات غواړم زه نه خیرات او نه زکات غواړم په لمر خاته که په زوال ورانه ده خوله یا په مرګ او یا په سوال ورانه ده زه د غیرت پېښورۍ شروع زه د غیرت په وخت کې نر ملنګ یم د بډهبېرې قلندر ملنګ یم د کلیسا نه د مندر ملنګ یم د خاناقاه نه د غومبر ملنګ یم په هر ظالم مې چې ګزار کړی دی د سر په بیه مې دا کار کړی دی دا منم دا نه منم له دې پرته ټیټ مې مشه سر خو له سجدې پرته یا د لاندې ځمکې د سما ربه یا د کعبې ربه او زما ربه دا ملنګان دا بادشاهان تله ګوښي دا خبره او دا تیاره او څه ګوښي چا چې دې ملک سره جفا کړې ده چا چې د ملک سره جفا کړې ده چا چې په لویږ ځمکه سودا کړې ده د ژوندو مړو یې نسکور صندق شه ته و قبرونه یې د اور صندق شه تا خپل ولس او خپل امیر خرڅ کړو په 100 روپو دې خپل ضمیر خرڅ کړو هغه دې بیا دارالمان ته لاړې په کومه سترګو پارلمان ته لاړې ما ته وایي ځان مورکنارې مه وهه خپل او خپلوان مورکنارې مه وهه ته پښتو وایي خو پښتون مړ شوی پرونی پښتون پرون مړ شوی پښتون مسلماني چېرته ده خوشحال خاني او باچاخاني چېرته ده له تا نه مخکې د هغه خراب دي ما ته وایي مړه ستا مازغه خراب دي پښتون مسلماني چېرته ده خوشحال خاني او باچاخاني چېرته ده له تا نه مخکې د هغه خراب دي ما ته وایي مړه ستا مازغه خراب دي سلام مې واخله زه درځم ته راشه ته پښتون مشره لږ تورخم ته راشه د لرو بر خوړل امن وګوره پر تا کتغن پر ما کتغن وګوره زه هلته ته دلته ناچل یې که نه وګوره ځان نامکمل یې که نه چې دا دیوال تر منځه چا وهلی دا پښتون چا په منځ ملا وهلی چپ شم نه غواړم چې خفه شی رانه و خدای مه کړه هسې نه ماله شی رانه خو تاسو له کوټې تر خیبره زیاتې له موږ نه دوه برابره زیاتې خو زه بیرغ روپۍ کابل لرمه کتاب ښوونځی ښوونکي خپل لرمه دا هر پټکی او هر کاکل وایي دا باکوخان ویلي اجمل وایي په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی که دار وي دار که نار وي نار جنت دی اوس د خوشحال په تېر دوران ژاړئ که د بابر شهیدان ژاړئ
هلته څه خلک د پاچا په دین وو، څه بیا د پیر او د ملا په دین وو. د وړو خولو نه زور قوت غږیږي، د ټوپک میل نه سیاست غږیږي. یو خوا ثواب بل خوا وبال پروت دی، انصاف په سره مرۍ حلال پروت دی. وا د هر چا په لاس کې زور بلیږي، نړۍ اوده ده پر بند اور بلیږي. یو د یو بل د بل تور اخستی چې چېرته ګوري پښتون اور اخستی. استاد دا سړی سره صلیب موندلی پروت دی، دا سړی سره صلیب موندلی پروت دی، د خپل تاریخ سر ته وژلی پروت دی. درته د خدای پر نوم سوګند کومه، د سر په بیه باندې ژوند کومه. وخت د ټپو او د سندرو نه دی، چپ شه دا وخت د دې خبرو نه دی. هلته لیوانو سره دی ووهه، دلته شپانه سره تندی ووهه. مالګه شیدو په حلوا کې ښه ده، خو له ماته ښه ده که تنا کې ښه ده. نو سلسله مې له آدمه پیل کېږي، له هغې دمه تر دې دمه چلیږي. څه به نه وایم دا قصه اوږده ده، د آدم او د هوا قصه اوږده ده. خو زه قابل یم، ما خپل ورور حابل وژلی، دغه اصل په میراث را رسېدلی. د عرب او پښتنو ګډ رواجونه، د میلاد د مخکې او وروستو تاریخونه، قافلې او قبیلې تلې راغلي. څه نومونه دلته موږ د موندلي، داودزی، ابراهیم خیل او ایوب خیل، موسی خیل او هارون خیل او سلیمان خیل، اسحاقزی او یعقوبی، اسماعیل خیل. داسې ډېر قومونه شته دی. خیل په خیل یوسفزی یم، د یوسف د مخ ښایست یم، هغه زه د پیغمبر اصلي وارث یم. یوسفزی یم، د یوسف د مخ ښایست یم، هغه زه د پیغمبر اصلي وارث یم. خو زه په بل نسب ځان نه ورکوم او په اوسني عرب ځان نه ورکوم. خو زه په بل نسب ځان نه ورکوم، په اوسني عرب ځان نه ورکوم. چې لمر سپوږمۍ ځلان ته ستوري نه وي، چې زورور نه وي، کمزوري نه وي، غرونه سیندونه سم او شاړه نه وي، چې دا جنت او دوزخ دواړه نه وي. ربه معبوده په لویۍ ارزې، بیا دې هم ستایم په خدایۍ ارزې. خو په ځان ویرنه او خپل یاد کومه، دا احتجاج نه دی، فریاد کومه. هلته مې قبر له سختیو ډک دی، دلته مې دا ژوند له ازغیو ډک دی. د مال ځوانۍ عمر ځواب غواړي او ته د زرې حساب غواړي. ما یوه خرما سخاوت نه دی کړی، ما د یو نوک عبادت نه دی کړی. یا د دې ځمکې د سما مالکه، یا دا به څه کېږي زما مالکه. وړم ګناهونه قط په قط په اوږو، دا غرونه مسؤلیت په اوږو. په دې رکوع او په دې سجدې له تا نه نه خلاصېږم. زه ښه پوهېږم چې په دې له تا نه نه خلاصېږم. زما معبوده د خپل ځان راته درک نشته دی، خو ستا په خدایۍ کې د ذرې برابر شک نشته دی. ستا په خدایۍ کې د ذرې برابر شک نشته دی. ستا دا ډېره مننه. له منبره تر مرچله تر چناره، البته دا تکراري نظم دی. حاجي صاحب سره حاجي را سره یو نقطه وویلې. له منبره تر مرچله تر چناره څه شولې د تورو حجرې یاره. وا په خړو خاورو ناسته قلندره، سر راپورته کړه یو ځل ملا عمره. خلک وایي خط او برېت او لاس په کار دی، ستا یعقوب د هېواد لوی سپه سالار دی. سلامونه ارواښاد جلالالدینه، هیر مې نه یې بدرودینه تر سنګینه. له زرمته تر خروار لاره اترنګه، شاهي کوټه د منصور په وینو رنګه. له زرمته تر خروار لاره اترنګه، شاهي کوټه د منصور په وینو رنګه. د قومونو او د خیلونو په نوم قهر مونږ خوړلي د تاریخ. استاد د قومونو د خیلونو په نوم قهر مونږ خوړلي د تاریخ تیر کړي زهر. نه اندر یم، نه نورزی یم، نه اڅک یم، نه غلجي، نه دورانې، نه د کوګک یم. نه منګل او نه وردګ او نه غوریان شئ، څوک مو ونه غولوي بیا هوښیاران شئ. نه شینواري، نه ساپي یو، نه مومند یو، ټول قومونه د یوې ونې پیوند یو. په سینه بهادرۍ ږدم درته خپله، کشمیر خانه، اتاګله، ولګله. کتیبې ورپسې ګورم نادرک دي، د برجان او د عدالله قبرونه ورک دي. رانه ورکې په هر لور درپسې لاړم. وا پښتون ملا عمره بیا دې غواړم. ای ستا نشتون کې د کابل قصه اوږده شوه، د ملا نه د انصاف تله کږه شوه. دا به څه کېږي واړه او څوک زاړه دي، ځینې یې ګونګیان او څوک کاڼه دي. دا به څه کېږي واړه او څوک زاړه دي، ځینې یې ګونګیان او څوک کاڼه دي. وا زما د پلار نیکه میراثه کوره، زه په شته ورونو کې ناسته یم بې وروره. د زړه زوره کموم دې بې غلطوبه،
زړوم دې ما بېګا یو خوب لیده چې سر مې بایلو ما د کوز نارې وهلې بر مې بایلو سر خوړلی بېلارې په لار شه الله للی للو شه په کلار شه خبردار شئ بیا خامار درته پرشیږي په رګونو کې د خوړ اوبه بهیږي هره لومه هر یو دام د دې خامار دی حملاور په هر یو کلي په هر ښار دی هره لومه هر یو دام د دې خامار دی حملاور په هر یو کلي په هر ښار دی زه پاچا یمه ملنګ اخلمه داسې زه د زړونو نه قلنګ اخلمه داسې زه د زړونو نه قلنګ اخلمه داسې استاد هسې موخه یم د حالاتو نه خفه نه یم خو باور وکئ په حالاتو هم ډاډه نه یم چوپتیا خورا سپوږمۍ روانه له منزله اوړي که داسې پاتې شي حالات خپله په بلا اوړي ولس په خولا کې ګورئ داسې حکومت نه جوړیږي دا بنیاد کوږ دی او په دې عمارت نه جوړیږي زه بې باوره شم که تاسې د مرچلې خلکو چغې وهم نارې مې نه اورئ دا ولې خلکو خارو ته راغلی په یو بل باندې مو زیری وکړ لکه د غزونو مو په خپلو ځانو سویری وکړ ای ستاسو جهاد او سرخندنې د همدې لپاره ستاسو شعار او ګوت څنډنې د همدې لپاره ستاسو ارمان وزارتونه او ریاستونه او بس هایلکس موټر د کابل جان پاخه کورونه او بس وا د مودو څرې ګریوانه سر خوړلې ولې وا د مودو څرې ګریوانه سر خوړلې ولې هیڅ پوره کیږي نه ارمانه سر خوړلې ولې که مو دا وار د پښو لاندې زینه وښویده که مو له مخه د ښکلا آینه وښویده ګیره پټکی واسکټ څادر به بیا پتلون واخلي نه به څوک نوم د مسلمان نه د پښتون واخلي که مو له مخه د ښکلا آینه وښویده که مو دا وار د پښو لاندې زینه وښویده ګیره پټکی واسکټ څادر به بیا پتلون واخلي نه به څوک نوم د مسلمان نه د پښتون واخلي وا د ولس په 10 روپیو پالل شوې زویه د کونډې مور په دعاګانو رالوی شوې زویه رئیس وا د ولس په 10 روپیو پالل شوې زویه د کونډې مور په دعاګانو رالوی شوې زویه اوس د حالاتو ترنګلتیا نه ځان په څه وباسي ما درته ویل چې د تاریخ سر ته ځان مه وباسئ منو چې دا لار پړاوونه جګې او کندې لري دا هم منو چې ازادي بل وږې او تندې لري دا هم منو چې یرغلګر مو په سرحد تیر کړ دا هم منو چې دا هیواد مو سره بیا کو شیر کړ دا هم منو استاد دا هم منو چې ولایتي امپراتورۍ ختمې شوې دا هم منو چې تنظیمي دکاندارۍ ختمې شوې دا هم منو چې ولایتي امپراتورۍ ختمې شوې دا هم منو چې تنظیمي دکاندارۍ ختمې شوې دا هم منو چې جاسوسي نظام مو ښه جوړ دی دا هم منو چې نظامي چوپړ مو ښه موړ دی خو دا هم منو چې څوک فیسبوک ته او څوک په ګپه ولاړ دا هم منو چې اداري سیستم په ټپه ولاړ نورې خبرې به پستې وي او رنګینې به وي زما خبرې لږې سختې دي خو سپینې به وي در پاتې شوي دا خاني به ګورئ ونه پالئ در پاتې شوي دا خاني به ګورئ ونه پالئ دومره قوي مسلماني به ګورئ ونه پالئ دا روابط او خپلولي به هم پر شا وتمبوي ناانصافي ناانډولي به هم پر شا وتمبوي وسله په لاس تر اقتصاد یې تر شا ولاړ و وایي 48 هېواد یې تر شا ولاړ و له غره نه سخت او یو قوي نظام را وپرځېدو ستاسو تر مخ یو ډالري نظام را وپرځېدو وجه یې دا ناانصافي او ناانډولي پالل و کار اهل کار ته نه سپارل او قوم ولي پالل و وجه دا ناانصافي او ناانډولي پالل و کار اهل کار ته نه سپارل او قوم ولي پالل و هغه متل دی چې شوتل کې واښه نه کوي ګاونډ چې هر څه کوي ودې کې خو ښه نه کوي پېښوری صاحب هغه متل دی چې شوتل کې واښه نه کوي ګاونډ چې هر څه کوي ودې کې خو ښه نه کوي له ما نه زړه غواړي ته هم ځان سره زړه راوړه زما د کور د ور وژلو ته اوبه راوړه چې تا ویلې که په لاس مې دا فرصت راغلو فضل الرحمن ته وایه کور ته د جنت راغلو چې تا ویلې که په لاس مې دا فرصت راغلو
فضل الرحمن ته وایه کور ته د جنت راغلو نو مغول او رنګ پرنګ لا روس لا به امریکا پروت وي یو یرغلګر به پر دا خاوره خامخا پروت وي څوک چې راځي د تیر تاریخ نه دې پوښتنه کوي دا خلک ولې دلته بار بار تېروتنه کوي نه به وي نور مطلب اشنا خلک پر مخ د ځمکې له دوی نه زوفته او بې وفا خلک پر مخ د ځمکې یو پهلوان موټو کې بیرته خپل طاقت یو نړو سر یې اوچت راوړ خو سر یې بیا اوچت یو نړو له افشارونو سره سر له ګړنګونو سره د سر وهل سر ماتول د دې غرونو سره د سر وهل سر ماتول د دې غرونو سره دوه ټپیزې وې تازه البته د ورسره شریکم د بنګو بوټیا مست خماره د بنګو بوټیا مست خماره پر تا ښایسته ښکاري دا لاره زمونږ د کلي دنګ چناره او پر تا دې هېڅ نه کېږي یاره پر ما دې وشي زه پر تا ودانه یمه پر ما دې وشي زه پر تا ودانه یمه له شمشاد پورې لوی خیبر دی له شمشاد پورې لوی خیبر دی یار په بارکه په باندر دی د ماشوخیل بابا نه بر دی او د بړبیرې قلندر دی له سمندر نه یې اخیستي قلنګونه زما هویت زما هیواد یې ته دې ژوندی وي ته دې ښاد وي تر قیامته دې آزاد وي زه دې برباد ته دې آباد وي ا دې برباد شي چې څوک تا بربادوي نه ا دې برباد شي چې څوک تا بربادوي نه درله به ځان خورې ریږم درله به ځان خورې ریږم هېواده تا په ګلدرې کم پر دښمنانو به نارې کم او زه به یې شال زرې زرې کم څوک چې زما شړۍ ته واچوي لاسونه څوک چې زما شړۍ ته واچوي لاسونه څرې ګرېوان دې تار او ستن شه ټول مسافر په خپل وطن شه دا خپل وطن ورته خوتن شه او ستا لوپټه زما کپن شه کلې د نن ګولۍ په شا خوړلې وي کلې د نن ګولۍ په شا خوړلې وي احمدشاه په دورانیو کې یو کس و دی د خپلې کونډې مور د زړه چرس و په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخیستلو باندې سر و خلک وایي هو به هو پنځم عمر و مشهور شو له چتراله تر بولانه له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه عباسي تر امو او تر واخانه پوهنمله پوهندویه پوهیاليه ننګیاليه توریاليه ګټیاليه سل رحمته دې په پلار او په ادیشه ازادي دې د سپېڅلې مور شودیشه مؤسس د لوی افغان وي ته تورزنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه په زرګونو اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیدارانو نه یې وخوړه په بل نه یې په خپله دا دنیا یې نو بیا ډېره کړله سله نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خات شول نه یې نوم نه یې نښان نه پرې یاد شول خوشحال څه خوشحال څه خوشحال بیګ او یو نواب و د مغولو په دربار باندې سیراب و چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو چې پښتون شو نو بیا هر استر خوشحال شو خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه نه پروا د چا لرم خپله اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوه خود به تش پښتون وانخلم خان ترکې ببرک خان میرزمان خانه پر قبرونو مو رحمت شه باکو خانه باچا خان او ایمل خان که افضل خان و پښتانه و دوی سوچه مسلمانانو بربادي د دې هیواد له هغه راسې دا هیواد شلو برباد له هغه راسې د قدرت ګدۍ ته یې شا ورسي خمشه او د نادر کورنۍ بیا راځي خمشه له اکبر او له امان بخښنه غواړو د دې خپل چیرې ګریوان بخښنه غواړو له داود بخښنه غواړمه بخښنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم رئیس صاحب آصف زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي په زشتۍ سره ګړږي یو د بل پر غیبتونو نه مړږي لا په دې باندې پوه نه شم چې دا ولې مرز غمي خو تربور نه زغمي بلکل یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غړۍ پورې د یو بل له ماړه دي ځینې یاورم د پیړیو به دیدار دي کروانده لاس ته راوړنې بنګ کوکنار دي ګېډې ورک شلو بس خوند له کلي ورک شو
یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو د ګوهر شخه شو وړانګه به زیاتېږي دا حالت ورځ تر بل ترنګلی کېږي تربګنۍ دي بدنیتۍ د بدامنۍ دي پر اوږو باندې ټوپکې او ګردنۍ دي وا زما نیمه ارمانه ارمانجنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه د توجه نه بیا هم ډېره مننه استاده هم مننه له تورات صاحب څخه نړۍ مننه. تورات صاحب که سیج بستر یو څو شیبې پاتې سي ځوان انځورګر بختیار یار صاحب څه ډالۍ راوړې غواړي چې په خپل لاسو یې تورات صاحب ته وسپاري. یار صاحب مننه.